د زیباګل غلطه ویډیو رښتیا راغلی ده؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ په چینل کې نوي یئ تر اوسه پورې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د سوشل میډیا په دې دور کې نن سبا خلک د لایکونو دپاره هر څه کوي، خو دا ځل په فیسبوک کې ځینې تصویرونه اپلوډ شوي دي چې پکې ویلی شوي دي چې دا د زیباګل ویډیو ده. که تاسو ته پکار وي نو موږ ته میسج وکئ، موږ به در سینډ کوو. دوی پکې دا هم ویلي دي چې دا د زیباګل ډیره زیاته غلطه ویډیو ده، موږ یې په فیسبوک باندې نشو اپلوډ کولی، نو دې وجې تاسو موږ ته انباکس وکئ، موږ به تاسو ته درولیږو. خو دوستانو هغه تصویران د زیباګل نشي کېدلی او نه پکې د زیباګل مخ کاري. نو دغه پیج والا چې کله هم تصویران ورکوي نو وایي چې پیج لایک کوي او بیا موږ ته میسج وکوي نو موږ به تصویران در سینډ کوو. نو دې مطلب دا ده چې دی لایکونو پسې مړه دي، مطلب دی غواړي چې د دی لایکونه دې سیوا شي. نو په داسې خلکو بالکل هم اعتبار مه کوئ. داسې خلکو باره کې هر ورځ څه نه څه افواګانې خامخا راځي، خو په هغې کې ډېرې زیاتې خبرې دروغ وي. همداسې خلک وي چې د لایکونو دپاره هر څه ته تیار وي او د خلکو عزت هم اخلي. مطلب داسې ویډیوګانې راوکاږي یا داسې کارونه راوکاږي چې هغه انسان کړي هم نه وي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د داسې خلکو باره کې څه خیال ده موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.